چې هم په یارۍ هم په ډوډۍ وجاړو هم په یارۍ هم په ډوډۍ وجاړو اکثریت مونږ یو ځای وجاړو او زما تجویز که منی مرګ به پرېږدو راځئ چې نور په زندګۍ وجاړو زما تجویز که منی مرګ به پرېږدو راځئ چې نور په زندګۍ وجاړو او حالات دومره دردولي مونږ غم خلاصه کوي په ښادۍ وجاړو. ډېر ښه جمال صاحب، تا ته انتظار مې بلا ډېر وکړو، تک په دغه لار مې بلا ډېر وکړو. زه د منصوري جذبو قایل سړی ژوند په سر د دار مې بلا ډېر وکړو او نن مې پې د سترګو نه شه وڅکله، نن په چا خمار مې بلا ډېر وکړو او مرګ هم د راتلو نه انکار کړی دی، ځان ته هم ازار مې بلا ډېر وکړو. السلام علیکم ملګرو، زه رهایون یم، یو ځل بیا د هایون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم. ملګرو تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو له ادبي پروګرامونه وړو. په هغه ادبي شخصیاتو کې حضرت جمال صاحب نن موږ سره میلمه دی چې د هغه پیژندګلو د چا نه پټه نه ده. هغې یو خپل چینل هم چلی چینار ټي وي، د هغې خالق هم دی او ډېر ښه شعر لیکي. نو غوښتل مې چې په دغه شیشه ته څو شعرونه ریکارډ کړم او تاسو سره شریک کړم. نو راځئ حضرت جمال صاحب را سره واورئ. جمال صاحب هرکلی درته وایم خپل پروګرام کې ډېره زیاته مننه. ټولو مینهوالو ته احترامات چې مونږ اوري برداشت کوم. عزیر حیون زما د ښو او د بدو د دواړو ورور دی په شریکه. نو د دې د چینل لپاره دغه څو شعرونه ساده غونته انداز کې چې زمونږ د محبت د بې وسۍ اندازه واخله، زمونږ د محبت د بې وسۍ اندازه واخله. جانان راته جانان به هم ویلې قدرې نه شو او بس دا ښه ده چې مړ شومه بېغمه شوم له حده، ما هسې هم د ژوند خواږه سکلې قدرې نه شو او یو زه وم چې مې ستا لپاره ټول جهان و پرېښې، یو ته وې چې ما ته را کتلې قدرې نه شو. چې هم په یارۍ هم په ډوډۍ وجاړو هم په یارۍ هم په ډوډۍ وجاړو اکثریت مونږ یو ځای وجاړو او زما تجویز که منی مرګ به پرېږدو راځئ چې نور په زندګۍ وجاړو زما تجویز که منی مرګ به پرېږدو راځئ چې نور په زندګۍ وجاړو او حالات دومره دردولي مونږ غم خلاصه کوي په ښادۍ وجاړو. ډېر ښه جمال صاحب. او نور دغه څو شعرونه چې زاړه شعرونه دي راځه خبر به شي چې تا ځان سره څه لبوزم، راځه خبر به شي چې تا ځان سره څه لبوزم، د جانان غمه نن د ځان سره مانځه لبوزم او په دنګو دنګو چینارونو کې به ځان ووینې، په دنګو دنګو چینارونو کې به ځان ووینې، تا به یو ورځ زه خامخا دغه لوړ غره لبوزم او زه خو که زما نو بس مړ به شمه خښ به شمه، ته خو مړ کېږې هم نه مړه نو تا څه لبوزم. ډېر ښه جمال صاحب. او بې د سلګو نه به د نور هېڅ هم تر غوږو نه شي که د هر سپېره پښتون سپېره کاله لبوزم او راځه چې لوځو کو ته به مې کعبې ته بوځې جماله زه به دې په وروستو نور خاطر لبوزم. ډېر ښه جماله. ستا خوښه ستړیا ده ستا مستي ستړې ستومانه، ستا خوښه ستړیا ده ستا مستي ستړې ستومانه، زمونږ په سجدو باندې تندي ستړې ستومانه، چې ژوند ورته اور شوی دی د ځان په ویر اخته دی، دا څوک دی چې له ښاره کډه وړي ستړې ستومانه، چې ژوند ورته اور شوی دی د ځان په ویر اخته دی، دا څوک دی چې له ښاره کډه وړي ستړې ستومانه، او غلام دی که نه وګوره په کار زرې زرې شه او بیرته هم د خان زړګی ساتي ستړې ستومانه، غلام دی که نه وګوره په کار زرې زرې شو او بیرته هم د خان زړګی ساتي ستړې ستومانه، د ژوند نه یو عذاب غوندې جوړ شوی دی که سوچ کړې مور پلار ستړې ستومانه دي بچي ستړې ستومانه. او جماله په دې شکر دی له دې دې بده نه وي. عزیر حیون صاحب جماله په دې شکر دی له دې دې سخته نه وي، ښه ښکلې مو تېرېږي زندګي ستړې ستومانه. ډېر ښه جمال صاحب. نور څه شعرونه؟ خدای خبر دا سړی د چا نه و په څه خفه و خو بس زما ورسره هم هسې دا زړه خفه و، خدای خبر دا سړی د چا نه و په څه خفه و خو بس زما ورسره هم هسې دا زړه خفه و، زه بیا هم ځان ته نږدې کړم او ښکلی کړم که نه د مور مې رانه خدای ګزړګی ښه خفه و، زه بیا هم ځان ته نږدې کړم او ښکلی کړم که نه د مور مې رانه خدای ګزړګی ښه خفه و، خو بېوسي وه
څه زما په دیدن موړ خو نه و هغه چې ته ما ته یې بیا راکاته خفه او ټیک ده چې تا را سره ښه ونه کړو خو ګورې ما هم درنه نه ونه کړو لکه چې ما دغسې نه شو کوی لکه چې تا را سره څه ونه کړو لکه چې ما دغسې نه شو کوی لکه چې تا را سره څه ونه کړو څه دي چې زړه زما په ژوند ونه کړو څه دي چې ژوند زما په زړه ونه کړو چې څه رشته ده زمونږ دا له ما تپوس مه کوه دا یو خوره وره کیسه ده دا تپوس مه کوه او ته ما د کومې یوې سا سره یاد کړی نه یې ته ما د کومې یوې سا سره یاد کړی نه یې ته په ما ولې ګران یو اشنا تپوس مه کوه او مونږ به د هر سحر ماښام سلام له ځو او راځو ته زورور یې خیر دی ته چا تپوس مه کوه دی خو مړ شوی دی نو دی د ژوند نه څه خبر دی د دې سړي نه لیونیه بیا تپوس مه کوه او چا ورته وی ګله رښتیا د ستا جمال به دي شي ویې چې پته درته شته نو بیا تپوس مه کوه او انشاءالله چې وخت په وخت به بیا هم راځو او د دې چینل لپاره چې کوم ملګري مونږ پیژني او هم نه پیژني خو چې د شعر سره لږه شان وابسته ساتي نو زمونږ دغه چینل دی در سره سبسکرایب کی فالو دی کی او جمال صاحب زمونږ ورغه نږدې ملګری دی او ډېر ښه شاعر دی په خپله مې یو چینل جوړوي خو انشاءالله دې نه پس ما ورته ریکویسټ کړی نو دې چینل کې موږ سره کار کوي انشاءالله جمال نه انشاءالله دا ټولې چینلې زمونږ دي او دا ټولې به کوو انشاءالله د خپلې ژبې پښتو خدمت به کوو او چې کوم په سوشل میډیا نن دا کم ډنګ راجمع شوی دی کوشش به کوو چې دا یو طرف ته کو ښکلی معیاري کار به کوو معیاري شعر به راوړو مخې ته او په دغې لاره به ځو ډېره مننه